سلامونه ملګرو کې سر رضا یم او دې ټایم کې د خاص دیر بازار کې را روان یو او د دیر ډیر پښتانه خلک دی ډیر مهمان نوازه او قدرمن خلک دی مونږ له ډیر زیات عزت وکړو دلته مونږه په دیر کې چکرې والی او اسی خو نه وایي وي د خودسرو سخنورو خلکو کور دی او دا وطن د معتبرو خلکو کور دی او پېښور خو مې د دواړو سترګو تور دی پېښور د لر او برو خلکو کور دی او ثوابې په ملنګۍ باندې یادېږي ثوابې د سترو خلکو کور دی نو د دیر خلک ډیر ښه خلک دی ډیر پښتانه خلک دی لالا السلام علیکم څنګه چل دی تاسو ښه د دیر یې دلته مونږ خو دیر ته راغلي یو ستاسو د کلي خلک ډیر زیات ښه خلک دی مونږ د ثوابې نه راغلي یو ډیره مهرباني ډیره مننه راځئ داسې را روان یو دا د دیر بازار دی د خاص دیر بازار دی ملګرو را روانو دې ټایم کې د دیر په بازار کې دا دوه ملګري را سره ملو شو هلکه څنګه ما پېژنې ښه تیز وایه په ټیک ټاک باندې او ته ټیک ټاک و ښه ستاسو نوم دی ابرار او ستاسو نوم دی لکه وقار دی نوم دی ښه او دلته تاسو د دیر یې دی ښه ټیک ده ټیک ده نور خو پوهېږه نه زه به تاسو ته یو دوه شعرونه ووایم وایي زړه خو لیونی دی د چا نه مني زړه خو لیونی دی د چا نه مني یو جانان مني او دنیا نه مني او ته مې زړه ته ووایه چې صبر شي یاره ستا مني او زما نه مني یو داسې شخصیت چې د دیر نواب په نوم باندې پیژندل کېږي د هغه د کلې مخې ته ولاړ یم وایي د وشیری زمري روان دي او په ثمرباغ او چکدره باندې تېرېږي او د دیر نوابه او د میدان خلک پښتانه دي د دیر نوابه او د کام مین زلمي د غرو سره جنګېږي